لا مې د ژوند قصه تمامه نه ده او راته منزل راته مرچل پاتې دی. چېرته به خلکو بې وصیته مرمه د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنګ تجارت او کاروبار جوړ شوی سرونه خرڅ شول د وړیو په ټول ته همداسې منصفان ناست دي وینه څکي او بیا قیمت لګوي د کوم سیلاب مخې ته بند وتړل خټین کورونه یې رانه ټول یوړل ای د بې پښو او د بې لاسو کليه ای د کوپړۍ او د ظلمو هدیرې ځمکه وشکه ویروځئ ترېنه راته پېغور ستا د وینو راکړو مدهوش د هول په پالنګ پراته راځم راځم د خپل بې سرنوشته ژوند ته څه سروشته ورله پکار ده که نه دا تحول راځي په هر یو ملک یو زمونږ تحول لکه سرونه یوسي ای ګاونډیانو د الله په خاطر بس مونږه پرېږدئ صلح مه راولئ علمبردارو د نړۍ په سطحه ډېر مو لوټلي یو د امن په نوم یو خوا د صلح امن چغې وهئ بل خوا وسلې او مهمات را درومي هلته حقوق د بشریت غواړئ نو بیا بشر په بشر ولې وژنئ بشر دوستانو قناعت غواړم څنګه ونه شوم څنګه وروان